جنۍ له خپل یار سره دغه غلط کار کول او لوسه ګیر شوه. دغه ښځه چې همدغه هلک سره یارانه کوله او په همدې یارانه کې ورسره همدا غلط کار هم کول. د همدې ښځې د کور خلکو دوی ته پټه کیمره ایښې وه چې د دوی همدغه غلط کار یې پکې ریکارډ کړی دی او اوس په سوشل میډیا هم د دوی همدغه غلطه وایرل شوې ده. ملګرو، که غواړئ چې تاسو هم همدا ویډیو ګورئ او هم یې په اړه پوه شئ چې دا چا څنګه او د څه په خاطر وایرل کړې ده، نو ویډیو تر پایه وګورئ چې په هر څه پوه شئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل د سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو، نن سبا زموږ او ستاسو په معاشره کې زنا او بدکاري ډیره زیاته شوې ده. د دې یوازینی علت همدا دی چې موږ او تاسو د نکاح لپاره ډیر غټ غټ شرطونه او خواهشات ایښي دي او په همدې وجه زموږ او ستاسو په معاشره کې په لکاو خلک زنا او بدکاریانې کوي. ملګرو، لکه څنګه چې زموږ په نننۍ ویډیو کې ښکاري چې همدغه جنۍ او هلک له یو بل سره یاران او ملګري وو چې د دوی همدا ملګري تر زنا او بدکاري ورسېده. او په ویډیو کې ښکاري چې همدا هلک او جنۍ دواړه د غلط کار کولو په وخت کې ګیر شول. ملګرو، د همدغه هلک او جنۍ لوسه ویډیو موږ ته نن راورسېدله چې همدا هلک او جنۍ د پېښور په یو کلي کې په همدغه غلط کار ګیر شوي دي. دوستانو، د دوی دغه ویډیو ډیره زیاته لوسه او فحاشه ده. که د دوی دغه پوره ویډیو د چا په کار وي نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې تاسو ته درولېږو. زموږ او ستاسو د ټولنې خلک باید له دې بې ځایه رواجونو څخه تیر شي او په وخت د خپل زوی او لور واده وکړي. که مو په ټولنه کې د نکاح او د واده رواجونه همداسې سختېدو او مشکلېدو، خو د دې په ځای چې په ټولنه کې زناکاري کمه شي، خو ورځ تر بلې به پکې زیاتېږي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول له داسې بې حیایي او بې شرمي څخه وساتي. دوستانو، که د ثبوت لپاره همدا خرابه ویډیو د چا په کار وي نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې تاسو ته درولېږو. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.